السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر روغ او جوړ یاستئ. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم خو تاسو اول ما سره دا وعده وکړئ دا شی چې تاسو زه نن درښیم دا به تاسو غلط نه استعمالوئ او دا زه بیخي د دې لپاره نه ښیم چې تاسو غلط فایده ځینې واخلئ. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم چې تاسو څرنګه د یو چا وټس اپ هیک کړئ. هیک مطلب چې تاسو د هغه پکچرز، ویډیوز، اډیوز او ټول میسجان وګورئ. خو ملګرو ما هېڅ دا امید هغه نه ده، مطلب دا مطلب یې بالکل نه ده چې تاسو دغه چې غلط فایده واخلئ. هېڅ دا د غلط هغه لپاره نه استعمال چې تاسو غلط فایده ځینې واخلئ. نه ما دا مطلب ده چې تاسو ته داسې کار در وښیم چې غلط فایده ته ځینې واخلئ. دا صرف د یوه معلوماتو لپاره ده چې دا سیم کېدلی شي. په پلی سټور کې چې څو اپلیکیشنې دي ټول هیک کېدای شي، خو د هغه لپاره بس یو څه ټریکس مطلب چې څوک زده کړي بیا په استعمال کې بیا هیک کېدلی شي. او یو څوک هیکینګ کړی وي، د هیکینګ کورس یې کړی، هغه کورس کېږي بیا هغه هر څه هیک کولی شي. نو نن چې دا زه درښیم چې تاسو وټس اپ څرنګه هیک کولی شي او د یو چا تصویرونه، ویډیو، اډیو څرنګه کتلی شي. خو ګوره دا بیا درته وایم چې له ما سره به دا وعده کړې چې دا به غلط نه استعمالوئ. که مې غلط استعمال کړو ګوره ښه خبر نه ده. مثلا امید لرم چې تاسو به ټول به غلط نه استعمالوئ. صرف دا یوه معلوماتو لپاره درکوم. تاسو د ویډیو شروع کېدلو اول مخکې ډسکریمنیشن لیدلی چې دا ویډیو بالکل د غلط کار لپاره نه ده، صرف د ایجوکیشن پرپز لپاره د مثال چې انفارمیشن خلک ځینې واخلي دا داسې کېدلی شي. د دې لپاره هم خلک د دې لپاره ما یو مقصد دغه ده چې خلک باید خپل وټس اپ دومره مطلب د خپل کور شان نه کړي ور عکسونه او شان نه کړي ور چې بل څوک وټس اپ تاسو هیک کولی شي او غلطه فایده ځینې اخیستلی شي. نو اتې دوه یوه فایده ده پکې، یو نقصان ده پکې. نقصان مه کوئ او فایده دغه ده چې تاسو باید خپل تصویرونه او شان پټ کړئ او څوک تاسو وټس اپ هیک کړي نو بیا خو تاسو ته معلومه ده چې څه کېږي. نو ملګرو که ویډیو خوښېږي نو ویډیو لایک کړئ او که زما په چینل کې تاسو نوي یاستئ او اوله ویډیو ګورئ د ویډیو لاندې کته هغه سبسکرایب سور بټن ده هغه باندې کلیک کړئ او د غنټې بټن باندې کلیک کړئ زما ویډیو تاسو ته په ټایم در ورسوي. امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښه شي. راځئ ستاسو موبایل ته بوځدم او شروع کړو څرنګه دا کېږي. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ښه نو ملګرو یو ځل بیا تاسو دا وایم چې مهرباني به مې وي دا ویډیو باید تاسو غلطه نه کړئ استعمال او دا طریقه باید تاسو غلطه نه کړئ استعمال. نو راځئ ویډیو شروع کوو. اول به تاسو د هغه موبایل ته ولاړ شئ د چا تاسو وټس اپ هیک کوئ. د هغه موبایل ته چې ولاړ شئ هغه موبایل کې به ووهئ *21* بیا به خپل نمبر ور واچوئ. خپل نمبر به ور واچوئ. صحیح ده. 03430421634 دا ما د سیم دوم نمبر واچول. نو هغه باید دا هیشټیګ ځینه ووهئ. صحیح سو. او پوهول سیم یعنې ستاسو چې د هغه په موبایل کوم سیم وي په هغه یې کلیک کړئ. د هغه بعد دا آپشن خلاصیږي کال فارورډینګ رجسټریشن واز سکسسفول. صحیح ده. داسې خلاص سو. د هغه بعد ملګرو تاسو د هغه موبایل سره اتې بیا نور کار نشته، بس د عمره کار و د هغه په موبایل کې د کړلو. صحیح ده. اوس به دلته لاړ شئ. که تاسو وټس اپ زوړ وي په تاسو په موبایل کې او تاسو خپل وټس اپ خپل نمبر کې خلاص کړی تاسو باید هغه نمبر ځینې ایسته کړئ او وټس اپ ان انسټال کړئ. مثال لنډه یې دغه ده ان انسټال یې کړئ او بل را ډاونلوډ کړئ له پلی سټوره. د هغه بس دا خلاص کړئ وټس اپ. په دغه اګري اینډ کنټینیو بیا کلیک کړئ او دلته تاسو ډېر پام وکړئ. دلته به په کنټینیو بالکل نه کلیک کوئ. دلته به تاسو په نوټ ناو کلیک کوئ. دا یو ځل بیا واورئ. دلته به تاسو په نوټ ناو کلیک کوئ. صحیح سو. او دلته به خپل نمبر نه ورچوئ بلکې د هغه سړي نمبر ورچوئ د چا ستاسو اکاونټ مطلب وټس اپ هیک کوئ. بیا به نیکسټ کړئ. په نیکسټ یې کلیک کړئ. دا ماته هغه راځي ما زیات استعمال کړو ځکه دا ټمپرري ان اویلیبل ده. نو تاسو مثلا تاسو ان شاء الله دغه نسي را نو د دې بعد به تاسو ته یو بل اپشن راسي. که تاسو لیدلی دغه
چې واتساپ کاغه کوي کنفرمیشن کوډ چې په فیسبوک کې هم راځي او په داسې کله کلي د ټو ویریفای یور فون نمبر نو دغه په فیسبوک هم تاسو کله ویریفای کړی دلته د ده نمبر واچوئ د هغه سړي د کوم ستاسو هغه کوي واتساپ د هغه نمبر سره واچوئ بیا کته یو د میسج اپشن راځي ستاسو میسج باندې نمبر راځي تاسو په میسج باندې کنفرم کوئ او که یو کال باندې بالکل به تاسو میسج نه کوئ تاسو به کال باندې کلیک کوئ ښه د هغه بعد کوم کوډ موږ راته راچولی و دا ټول کار د هغه کوډ ده هغه کوډ موږ د هغه په موبایل کې ووهل اوس هغه ته ټلیفون نه ورځي صحیح سو اوس موږ ته دلته چې کال او اس ام اس اپشن راسي دا ما خبره مطلب واورئ هلته تاسو ته د کال او د میسج اپشن راسي په میسج به نه کلیک کوئ دلته به تاسو په کال کلیک کوئ او هغه کال به تاسو ټلیفون ته راسي نمبر به مې د هغه سړي ورکړي د کوم سړي تاسو واتساپ کوئ خو میسج به تاسو ته راسي ولې تاسې هلته یو کوډ استعمال کو سټار 2 یو سټار په هغه باندې کوم ټلیفون دلته راځي هغه به تاسو ته راځي دلته نه ورځي هغه ټلیفون صحیح سو نو هغه ټلیفون چې تاسو راسي هغه به تاسو ته 4 نمبره دروښي مطلب لا شپږ درې دوه یو دا پنځه شپږ درې څلور دغسې به 4 کوډ 4 نمبر دروښي هغه نمبر به تاسو بیا دغه بعد کې ووهئ او ستاسو واتساپ به ویریفای سي خو واتساپ به د هغه په نمبرو جوړ سو واتساپ ستاسو په نمبر نه جوړ سو موبایل ستاسو ده خو د هغه په نمبرو جوړ سو پوه سواستئ د هغه په نمبرو جوړ سو واتساپ او د هغه بعد بیا ته ووهئ بیک اپ آل ډیټا په بیک اپ اوس دا زما سیستم هغه ده دغې ما ډېر وارې استعمال کړو ډېر وارې مې استعمال کړو ځکه اوس نه کېږي زه چې کومه ویډیو جوړوم هغه یې خپله سمه وګورم چې کار وکړي د هغه بعد بیا تاسو ته در جوړوم نو دا باید تاسو وګورئ د هغه بعد بیک اپ ډیټا بیک اپ آل ډیټا بیک اپ آل ډیټا چې ووهئ د هغه ټول میسجونه اس ام اس مطلب ویډیو اډیو پکچرز ټول به تاسو ته راسي که دا طریقه نه وه سمه بیا ماته کمنټ وکړئ دا طریقه نه ده سمه لا موږ نسو پې پوه بیا ځکه خیر و بله طریقه هم درته جوړوم او دا ویډیو غلطه مه استعمالوئ دا طریقه باید غلطه نه کړئ استعمال خو دا یو شرط ده پکې دا اول به د هغه په موبایل کې یو کوډ وږې سټار 2 یو سټار د هغه بعد به خپل نمبر واچوې هغه بعد به هیشټیګز نه وږې بیا به د هغه په موبایل کې بیا به تاسو ولې خپل لکه څرنګه چې تاسو واتساپ مخته جوړ کړی د دغه رقم خو چې ویریفای کوئ د ده نمبر به ورچوئ د ده نمبر چې واچوئ د ده نمبر ته یو میسج ورځي خو هغه میسج باندې به تاسو نه کلیک کوئ تاسو بیا په ټلیفون کلیک کوئ ټلیفون چې کلیک کوئ نو هغه ټلیفون به ده ته نشي ور تا ته به راسي صحیح ده هغه ټلیفون صحیح ده سیم به ده په موبایل کې موبایل به ده چي خو ټلیفون به تاسو ته راسي ټلیفون چې تاسو ته راسي هغه به تاسو 4 نمبر کوډ دروښیي مطلب 4 نمبر ټکي به وي هغه ټکي به تاسو دلته ووهئ او ستاسو فیسبوک واتساپ به ویریفای سي صحیح شو چې ویریفای سو اته بیا بیک اپ آل ډیټا کلیک کړئ نو هغه ټوله ډیټا چې د هغه به بیرته تاسو موبایل ته بیک اپ سي او هغه تاسو ورشئ کتلی سئ خو یو ځل بیا درته وایم چې دا غلط باید تاسو نه استعمال امید لرم دا ویډیو به تاسو ښه سوې وي د الله په امان